کله چې دې دنیا ته راغلې نو بیا خو باید یو څه نه یو څه وکړې. که چیرې ته هم په ځان باور او یقین ولرې چې د دنیا هر کار کولی شي نو بیا هېڅوک تا د هغه کار څخه نشي راګرځولی. او یو چا څومره ښه ویلي دي، څوک وایي چې نیچر او سګنیچر هېڅکله هم نه بدلیږي، بس یوازې د یوې ذرې ضرورت دی. په لاس باندې لګیږي سګنیچر بدلیږي، او په زړه باندې لګیږي نو نیچر بدلیږي. ملګریا په ځان باندې یوازې یو کال محنت وکړه، د ځان د بهترینه کولو باندې وخت ولګوه، په یو ښه سکیل باندې وخت ولګوه، په ځان د کلمه کېدلو باندې وخت ولګوه، نو بیا تا هېڅوک هم د کامیابۍ څخه نشي راګرځولی. راځئ تاسو ته یوه کیسه کوم او د دغې کیسې ټایټل دی هغه څه وکړه چې د دنیا 1% خلک یې کوي. یو هلک کله چې د زده کړو لپاره تللو، د هغه د دنیا د کامیابو خلکو پېژندنه ډېره خوښه وه او همدا د ده شوق و، او د هغه په ذهن کې دا یو سوال هر ځل راګرځېدلو چې د دنیا لوی ترلاسه کوونکي هایټ چیور اخر داسې څه کار کوي چې هر ځل لوی او مخته کامیابه راځي، هر ځل کامیاب او در ټولو تر مخه وي. په هغه ورځو کې د دغه هلک د کالج چټیانې روانې وې، نو هغه په دغه ورځو کې د خپل مور او پلار د لیدلو لپاره خپل کور ته لاړو. هلته هغه هلک د خپل پلار څخه وپوښتل چې هایي چې ور اخر داسې څه کار کوي چې هر ځل مخته راځي او هر ځل کامیابه راځي. پلار یې ورته وویل چې راځه زه درته وښایمه. دواړه زوی او پلار بازار ته لاړل. پلار یې د بازار څخه د پودې 2 دانې راواخیستلې، یوه دانه یې په کور کې وکرله او دوهمه دانه یې په کور کې دننه په یوه ګلدانۍ کې وکرله. پلار یې ځینې وپوښتل چې ستا په اندازه کومه دانه به ډېره ژر لویه شي، کومه به ژر وده وکړي. هغه هلک ورته وویل چې په کور کې دننه په ګلدانۍ کې د هغه به ژر وده وکړي، ځکه هغه د تیز لمر، د بادونو او طوفانونو څخه، د تیز بارانونو څخه محفوظه ده، او د باندې چې کومه دانه ده هغه د دغه ټولو له وجې، د باران له وجې، د طوفان له وجې، د تیز باران له وجې، د تیز لمر له وجې کمزوري کیږي. پلار یې ورته وویل چې صحیح ده، کله چې ته بیا کور ته په چوټیانو کې راشې نو زه بیا تا ته جواب درکړم چې هایي چې ور اخر ولې هر ځل مخته ځي، د دنیا د ټولو خلکو څخه ډېر پرمختګ کوي. همداسې وخت تیر شو، هغه هلک بیا په چوټیانو کې کور ته د خپل مور او پلار ملاقات ته راغلو او هغه پوښتنه یې وکړه چې هغه دانې څنګه شولې. پلار یې اول د کور دننه والا ورښکاره کړه. هغه زوی ورته وویل چې ګوره پلاره ما نه وویلي چې دا به ډېر ژر غټېږي، ښه خوند به کوي. بیا یې پلار ورته وویل چې راز تا ته هغه د باندې والا درښکاره کړمه. هغه هلک ولیدل چې د باندې والا ډېره غټه درخته جوړه شوې ده او د هغې پاڼې او شاخونه ډېر لوی دي او د لرې ځایونو څخه هغه معلومیږي. هلک حیران شو او د پلار څخه یې پوښتنه وکړه چې دا څنګه ممکنه دي. پلار یې ورته وویل چې د باندې والا دانې سره 2 طریقې دي، یا د موسم سختیانو له وجې هغه باید مړه شوي وي، او یا باید د موسم د سختیانو سره، بارانونو سره، طوفانونو سره وجنګېږي او پرمختګ وکړي. او کومه چې په کور کې د هغه یو نرمل او اسانه ژوند تیروي هغه هیڅ نه دي برداشت کړي، نو هغه په هماغه یوه اندازه ولاړه ده. دوستانو د ویلو مطلب مې دغه دی چې که په ژوند کې ستا مقصد ډېر لوی وي، که چیرې ستا سوچ د نورو سره ډېر فرق کوي او ډېر لوی وي، بیا به ستا امتحان هم دومره ډېر لوی وي. په دنیا کې هېڅوک داسې لوی نشته چې ناکامي نه وي لیدلې، چې د خوشحالیو تر مخه یې غم نه وي لیدلی، چې د اسانیو له مخې یې مشکل نه وي لیدلی. که چیرې ته په دغو خبرو باندې یقین کوې نو بیا ولې د لږ مشکل د تېرولو څخه پر شا ځغلې، مایوسه کېږې ولې، ماته ولې منې؟ نو که ته هم هایي چې ور یا لوی ترلاسه کوونکی جوړېږې نو بیا باید مشکل، خطرې، سختیانې وزغمې. هر ورځ په ژوند کې نوي څه وکړه، نوی کار وکړه، نوی فکر وکړه. دا وه زما د نن ورځې ویډیو. امید دی چې ویډیو مو خوښه وي. که مې ویډیو خوښه وي ویډیو لایک او چینل سره سبسکرایب کړئ. زه به بیا ستاسو سره وګورم په راتلونکي ویډیو کې.